د هود په 24مه د هرات د ولس پاڅون او په وړاندې د کمونیستانو وحشیانه غبرګون د افغانانو لپاره درې اساسي درسونه لري. لومړی درس دا دی چې یرغلګرو او د هغوی ګوډاګیانو او د هغوی لاسپوڅو د افغانستان په تاریخ کې کله هم د افغانستان پر ولس رحم نه دی کړی او تل یې داسې وحشتونه کړي دي چې شاید پیړۍ پیړۍ د هغو یاد پاتې شي. دویم درس دا دی چې افغانانو کله هم د یرغلګرو په وړاندې د تسلیمۍ سر نه دی ټیټ کړی او په هر قیمت یې د یرغلګرو په وړاندې مقابله کړې، هغوی ته شکست ورکړی. او دریم اساسي درس دا دی چې دغه شته نظام او د اوسنی حالت او د اوسنی اسلامي نظام دا د داسې قربانیو نتیجه ده چې په یوه ورځ 40,000 خلکو هم خپل سرونه ورته نذرانه کړي دي. نو باید د دې نظام حفاظت وکړو، د دې نظام ساتنه وکړو او د دې نظام داسې خدمت وکړو چې د دې تللو شهیدانو ارمانونه متحقق کړو. لکه څنګه چې موږ ګورو افغانستان داسې یو هېواد ده چې د تاریخ په اوږدو کې هر زبرځواک یرغلګر چې په نړۍ کې دومره قوت طاقت پیدا کړی ده چې هغه د نورو انسانانو د ژوند واک په لاس کې واخلي، هغه د نورو هېوادونو خاوره یرغمل وساتي. هغوی افغانستان ته یو ځل رادانګلي دي او خپل بخت هم همدلته ازمویلی ده او ماتې هم دلته خوړلې ده او نورې نړۍ ټولنې نورې ولسونه هم همدې ولس په مټو باندې ترې خلاص سوي دي. موږ د انګریزانو یرغلونه که په تاریخ کې وګورو، بیا په نږدې لرې تاریخ کې د روسانو شوروي اتحاد یرغل او همدارنګه بیا ورسره د امریکایانو یرغل، دا په ولسي اراده، په ولسي عزم او ولسي پاڅون باندې ټول مات سوي دي. یو څه د افغانستان په تاریخ کې عامه خبره ده چې هیڅ کله هم افغان ولس داسې یو حالت او داسې یو خپل هغه احساساتو جذباتو د افغان ولس کوم تاریخي ارزښتونه چې وي هغه یې دومره له لاسه نه دي ورکړي چې دوی یرغل ته دلته هرکلی ووایي او یا هم یرغل په ځان باندې ومني، بهرني عسکر، بهرنیانو واک سلطه په ځان ومني. همیشه کله چې هم بهرنیان راغلي دي قربانۍ او یا هم د هرکلي والي په ډېره کمه اندازه خلک چې هغوی یا هم په عصري زده کړو سمبال او یا هم لوستي کسان او یا هم دغسې کسان چې هغوی همیشه د ښه سیاست کولو غږ ناره پورته کوي، هغوی د پخواني سنتي او بنسټیز سیاستونو څخه تیښته باندې همیشه تبلیغات کوي. هغوی وایي چې نه، افغانستان باید له نړۍ سره په یو مسیر ولاړ سي. دوی ته همدغه پیشرفت او همدغه ترقي حالت ښکاري چې دوی څنګه وکولی سي له نورې نړۍ سره نښلېدونکي واوسیږي او د هغوی افکار، د هغوی کړنې، د هغوی ارزښتونه خپلې ټولنې ته، د هغوی رواجونه خپلې ټولنې ته راوړي. موږ د همغه سیاستونو ښکار ګرځېدلې یوه ټولۍ بیا تر ډېره وخته د اشغالګرو قربانه او هرکلي ته پاته سوي خلک دي. بیا ولس راجګ سوی ده او بیرته یې دغه فکر، دا مفکوره او دا ظلم، دا وحشت او د وطن ولس پلورنه بیا بیرته تنبولې ده او بیا بیرته خپل وطن ته ازادي ترلاسه کړې ده، اخیستې ده. مشخصا راځو په دغه ورځ باندې د هرات ولس یو پاڅون چې تاریخ کې همیشه به ثبت وي، همیشه به راتلونکي نسلونه له دې څخه الهام اخلي او یرغلګرو ته به یو ښه ځواب وي. هغه د هرات د ولسونو پاڅون و چې 3 ورځې دوام کړی و. په همدې نیټه د هرات ولسونه راپاڅېدل په یو ناره، په یو غږ باندې. د همغه وخت همغه مهال د پولیسو نظامي عسکرو له لوري د پاڅون پیل وسو، د یوې فرقې څخه پاڅون راپیل سو چې د ولس تر لمنې ورسېد په ډېر شور جذبې سره. نږدې تر هغه وخته چې د هرات ولایت ټول سکوت وکړي او د شوروي یرغلګرو مشاورینو تر نامه لاندې او یا هم اساکر چې هلته موجود و هغه وباسي، ورسره د کمونیستي واجر نظام ټوله سلطه هلته ختمه سي. په ډېر قوت او شدت سره په هغه وخت کې د وخت د حاکمانو او د حافظ لامین په مستقیمه لارښوونه باندې له قندهار څخه ورته هلته ډېر زیات کومکونه او عسکر ولېږدول سول په مختلفو چلونو تکتیکونو باندې چې خپله د همدغو پاڅونوالو بیرغونه یې له ځان سره لېږدول. په ډېر وحشت سره یې هغلته وژنې وکړلې او په ډېر دوکې سره یې هغه پاڅون مات کړ او ولس ونه توانېد چې
یوه پایله ترلاسه کړي. په ټوله کې ولسي پاڅونونه هیڅ وخت ناحقه نه وي او هیڅ وخت ناکام نه ثابتېږي. هغه که پاڅون پایلې ته رسیږي او هغه خپل اهداف ترلاسه کیږي پاڅون کې، دا خپله بریا ده. او هغه که الهام پرېږدي راتلونکو نسلونو ته او جذبه د مبارزې د مقابلې دا ژوندۍ راساتي، دا خپله بریا ده. دا د بریا په لور باندې ګام ده، د بریا په لور یې هڅه ده. موږ د دغسې پاڅونونو شاهدان یو، نه یوازې په هرات کې، موږ له پکتیا څخه ولیدل، موږ له لوی کندهار څخه ولیدل، موږ له کابل له مرکز څخه ولیدل چې خلکو په څومره جذبه سره راپاڅېدل او د شوروي اتحاد د یرغلګرو په وړاندې مبارزه وکړه، جهاد یې وکړ او خپل ځانونه یې قرباني کړل، افغانستان یې آزاد کړ. دا چې یو ځلې بیا موږ په سیاست کې هلته ماتې خوړلې وه او موږ د یو بل اشغال غېږې ته ولوېدو. نن بیا دغسې یو مرحلې ته موږ را رسېدلو، 20 کاله ډېره اوږده مبارزه دلته دې ولس وکړله، خپل بچیان یې قربان کړل، خپل مالونه یې قربان کړل او دا وطن یې بیا د خپلواکۍ تر هسکو ویاړونو پورې ورسوه. موږ بیا ځلم همدا تمه لرو چې خدای مه کړه بیا په سیاستونو کې موږ ناکام نه سو، بیا هم موږ د دغسې لومو ښکار نه سو چې هغه نړیوال خپل غچ، خپل د ماتې غچ له موږ څخه په سیاسي ماتو کې او په سیاسي اشتباهاتو کې واخلي. الله مهربانه چې بیا ځلې دا هېواد ته هېڅوک هم په بده سترګه ونه ګوري او دا هېواد موږ وکولی سو په ښه توګه د خپل هېواد ثبات وساتو، خپله خپلواکۍ څخه او له خپلې ازادۍ څخه پوره دفاع وکړو.